السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما خويندو میندو او ورونو تاسو به خیر. الله دې تاسو خد او آباد ساتي. الله دې زمونږ او تاسو د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله دې زمونږ او تاسو د ټولو شرعي ضرورتونه د خپل غیب او خزانو پوره کړي. زنن تاسو ته داسې یو وظیفې د پاره حاضر یم، داسې یو وظیفه تاسو ته خیمه چې اکثر داسې په کور کې د ښځې او د خاوند اختلاف راځي، او دا اکثر داسې راځي چې دا یا د جادو په وجه باندې راځي او یا نور داسې څه شیطاني وسوسې د هغوی د وجې نه، شیطاني الهامات د هغې د وجې نه ښځه او خاوند د هغوی په مابین کې اختلاف راشي او هغوی د یو بل نه جدا شي. کله ناکله داسې هغوی یو بل جوړ کور به د هغوی به یو بل د طلاقو خبرې شروع کړي او هغې نه مسایل ډېر زیات لاړ شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په جایز کارونو کې الله ته مبغوض او ناکار هغه طلاق. الله دې تمنګ او تاسو مسلمانان محفوظ وساتي. ښه عمل نه دی ځکه الله ته خوښ نه دی، خو مجبورتیا راځي او د هغه مجبورۍ او د پریشانۍ د وجې نه بیا هغه کور جوړ کور چې نو هغه روان. نو زه د خپلو ورونو او خویندو ته داسې یو عمل خیم، کله چې داسې عمل کورونو کې راشي، ایس په پیرانو پسې، ایس په مولیانو پسې، جادوګرو پسې مه ګرځئ. دا عمل چې تاسو کله هم وکئ نو بفضله تعالی د الله په فضل او کرم سره ستاسو کور به جوړي، ستاسو د خاوند او د بیبي په خپل مابین کې به تعلق او محبت او مینه. هغه وظیفه هغه په دې طریقه باندې ده چې د ماسخوتن د مانځه نه وروسته کله ماسخوتن لمونځ وشي، الله دې موږ او تاسو له د منځونو د کولو په خپلو اوقاتو باندې توفیق او طاقت را نصیب کړي. الله دې د مانځه موږ د هر یو منځ دی الله موږ پابند جوړ کړي. دا منځ اهم عبادت دی. د ماسخوتن د مانځه نه وروسته چې کله مسلمان د ماسخوتن لمونځ وکړي نو د ماسخوتن د مانځه نه وروسته که ښځه خفه وه نو خاوند باید عمل کوي، او که خاوند خفه او ښځه راضي وه نو ښځه دې دا عمل وکړي. 100 کرته به دا تسبیحات وی او اول او آخر کې به درود شریف وی. الله پاک به د دوی په مابین کې دغه خفګان، دغه کینې، دغه بغض، حسد الله به دا ختمی. هغه وظیفې له راځم، هغه وظیفه دا ده یا حنانو یا حلیمو، یا حنانو یا حلیمو. دا وظیفه به 100 کرته وکړي، مخ په قبله باندې به کینې، د ماسخوتن مانځه نه وروسته اول او آخر کې به درود ابراهیمي وی، بیا به دعا غواړي الله پاکه زما دا خاوند یعنې د ده په زړه کې الله زما محبت واچوه. او که خاوند راضي ښځه خفی نو خاوند به دا وظیفه کوي او د قشانې دعا به غواړي الله چې د چا په کورونو کې اختلافات وي، د چا بیبي، د چا خاوند، د هغوی په مابین کې نفرت وي، الله دې په محبت سره بدل کړي. دا وظیفه زموږ نورو وروڼو ته هم شیر کوئ چې دا اختلافات او دا مسایل ختمیږي. الله دې د عمل توفیق را نصیب کړي.